د اقتصاد عالی شورا مشرتابه مالی ثبات کمیټې او د مجوزو بانکونو سهامدارانو دوهمه غونډه ترسره شوه. د افغانستان اسلامي امارات اقتصادي عالی شورا مشرتابه مالی ثبات کمیټې او د مجوزو بانکونو سهامدارانو دوهمه غونډه نن د روان ماریس کال د سلواغې میاشتې په 22مه نیټه د افغانستان بانک د غونډو په تالار کې ترسره په بانکي سکتور کې د شته ستونزو د له منځه وړلو په اړه بحث وشو. په غونډه کې چې مشري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند کوله، د مالیې وزارت سرپرست ملا محمد ناصر اخوند، د افغانستان بانک عمومي سرپرست رئیس الحاج ملا هدایت الله بدري او د مجوزو بانکونو د سهامدارانو استازو حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال یاد غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې د بانکي سکتور رول ارزښتناک یاد کړ او زیاته کړه چې هیوادوالو ته د غوره بانکي خدماتونو وړاندې کول د بانکي سکتور په وده او د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لوبوي. نوموړي په بانکي سکتور کې د راغلو پرمختګونو ترڅنګ ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په یو یا هم دوه بانکونو کې د نقدینګۍ ستونزه لا تر اوسه په بشپړ ډول نه ده حل شوې. محترم ملا صاحب د مجوزو بانکونو د سهامدارانو او مالی ثبات کمیټې له غړو وغوښتل چې په ګډه د دغه ستونزې په حل کې همکاري وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارات د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه کوټلي ګامونه اخیستي او په دې برخه کې پوره ژمنتیا او اوږدمهاله پلانونه لري. هغه د بېلګې په ډول هیوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرول، د انفلاسیون کنټرول، د قانوني استخراج، د کرنیز سکتور معیاري کول، د اوبو مدیریت، کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته د زمینې او شرایطو برابرول له یو شمېر نور برخو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د داسې لوی هدف ترلاسه کول یوازې د حکومت له لوري ستونزمن کار دی. محترم ملا صاحب دغه موخې ته د رسیدو په برخه کې د مجوزو بانکونو سهامدارانو، ملي سوداګرو او پانګوالو همغږي او همکاري مهمه وبلله او له هغوی یې وغوښتل چې په دغه برخه کې له اسلامي امارت سره پوره همکاري وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د مجوزو بانکونو سهامداران هیواد ته راوبلل او له هغوی یې وغوښتل چې د خپلو بانکونو چارې په ښه ډول مدیریت او د هیواد د بانکي سکتور په پرمختګ کې ونډه واخلي. محترم ملا صاحب د اسلامي امارت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکړ چې ټولو ستونزو ته به د قانون په چوکاټ کې په ښه ډول رسیدنه وشي. د غونډې په پای کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د مالی ثبات کمیټې غونډه مهمه وبلله او هیله یې وښوده چې د دغو غونډو دوام به د هیواد د ابادۍ او په ځانګړې توګه د بانکي سکتور د ستونزو په هوارولو کې ګټور تمام شي.